مننه نیکې هیلې احترامات هیله لرم چې ټول لیدونکي به جوړ روغ او د صحت کالي به یې برتن وي. دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. ویډیو نن د دې په باره کې ده چې څنګه کولی شو چې پیج ته تمنیل ولګوو، یعنې څه ډول چې یوټیوب ته تمنیل لګوو همدغه ډول یې پیج ته هم لګولی شو. د مثال په ډول زه تاسو دلته د یوټیوب تمنیل ښایم چې څنګه موږ دغه یوټیوب ته تمنیل لګولی که نه. دلته تاسو په دې نور خپل پوهېږئ، تاسو وګورئ دغه ټول تمنیلونه لګېدلي دي که نه. دلته هم تمنیل لګېدلی، دا ټول دلته تمنیلونه لګېدلي دي. که چېرته په حقیقت کې ته ویډیو را پلی کړې نو هلته ویډیو بیا څنګه وي بل ډول وي، یعنې زه لږ مخکې ویډیو دلته ما دغه تمنیل ورته دلته تاسو وګورئ ویډیو بیا په بل ډول ده. یا دغه ویډیو پلی کوم تاسو وګورئ دلته یوازې تمنیل باندې خو دلته نور ویډیو په بل ډول ده. نو څنګه کولی شو چې اوس پیج ته هم همدغسې تمنیل ولګوو. نو تاسو به لومړی د هر څه نه مخکې راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی تاسو به دلته ورته ولیکئ چې کریټر سټوډیو، لکه په سکرین باندې چې ګورئ کریټر سټوډیو. کله مو چې دا ولیکل دلته تاسو ته کریټر سټوډیو را واړوله. ما یې مخکې ډاونلوډ کړې ده، په ډسکرپشن کې لینک هم موجود دی، تاسو یې له هغه ځایه هم ډاونلوډولی شئ. دلته به تاسو خپل پیج پکې خلاص کړئ. کله چې پیج پکې خلاص کړئ دغه هم نه تاسو خپل پیج انتخابولی شئ. نو دلته به ستاسو ویډیو وي، ما دا ویډیو ستاسو دپاره اپلوډ کړه. نو په ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په ویډیو باندې د کلیک وکړئ دغلته د قلم نشان ګوره، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به ته څنګه وکړې تمنیل، دلته یعنې په دغه ځای کې به ویډیو ټایټل ولیکې ریکوایرډ، او په دغه ځای کې به څنګه وکړې تمنیل به ورته یو ځای کړې. اوس زه راځمه ستاسو ته د پوهاوي لپاره یو تمنیل راخلمه. مثلا چې هر تمنیل وي دلته یوازې تاسو استفاده ترې وکړئ، یوازې وګورئ چې څنګه دغه کار کوي په حقیقت سره او که نه یې کوي. نو زه یوازې دلته یو تمنیل راخلم. مثلا ما سره دغه تمنیل دی، دغه د یوټیوب په باره کې تمنیل راسره دی. زه دغه باندې کلیک کوم، دغه راخلم ورته. تاسو وګورئ که ویډیو پلی کړم دلته څنګه د خپل یوټیوب واچ ټایم پوره وکړو، یعنې دغه زما تېره ویډیو وه، خو که دلته یې پلی کړم په دغه ځای کې نو دغه ترانه ده په اصل کې. ښه دا وګورئ دلته ترانه ده. نو دا څنګه دغه د تمنیل لګولو پیج ته، البته د فیسبوک پیج ته. ښه نو کله دې چې دغه تمنیل ورته ولګولو دلته به سب ټایټل هم ورکړئ. مثلا هر څه چې ورته لیکئ هغه ورته ولیکئ. کله چې دا ورکړو هغه برابر شو نو تاسو به څنګه وکړئ دلته په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وکړ نو لږ ورته انتظاریږو. کله چې دغه انټرفیس واوړي ریفریش ورکوو دلته به هم کار وکړي. انشاءالله فیسبوک ته چې لاړ شو هلته وګورئ، هلته دغه ویډیو به دې مورئ د هېڅ دا نه، خو هلته یې واخیسته. نو اوس څنګه کولی شو چې دلته یې په فیسبوک کې معلومه کړو. څنګه به وکړئ، فیسبوک ته به راشئ. خپل فیسبوک مو کله چې را خلاص کړ دلته خپل پیج را خلاص کړئ. کله مو چې پیج را خلاص کړ دلته ریفریش چې کله ورکړئ نو تاسو به دلته یو انټرفیس راشي. دغه تاسو وګورئ دغه وګورئ دلته تمنیل دی، چې ځای سره یې وګورئ هلته بیا ترانه ده خو تمنیل د یوټیوب واچ ټایم دی. نو دغه ویډیو هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي او په آخر کې دغه یوه یادونه کوم، که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، څنګه د بیل نښان ورسره ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي. او تاسو کولی شئ چې زموږ نغمهګر پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښه وختونه ولرئ.